ګرانو پښتنو السلام علیکم. نو پښتنو 29 روزه ده یعنی اخره روزه ده، امکان دی چې سبا اختر شي. نو ما وی راشه چې خپل پښتنو سره د روزو متعلق د یو څو فني ویډیوګانې شیر کا ریاکشن به پې ورکو. یو څو ویډیوګانې دي د روزو متعلق، روزو کې عاشقي کول ګناه ده، د دې متعلق فني ویډیو ده، خوند ترې واخلئ. شیخه څه وایي؟ یار ته دې خو مازغه خراب دی، ما ته وایي چې په دې روژه کې را سره میلاو شه. مړه د خدای خاطر وکړه، د مبارکې روژې ته وګوره، استاد کارونو ته وګوره، لږ صبر وکړه، اختر نه بعد به ورسره میلاو شي که نه. ملګرې ورسره مو را روانه ده، بیا خو به دواړه ورشو که نه. دا 1000 روپۍ راکړه، ټیوشن فیس ورکوم. ټیوشن فیس ورکې؟ ښه دا واله جان پیکج مې درته وکړه، وګوره چې شوی دی او که نه. نو ګرانو پښتنو تاسو به یقینا دا ویډیو انجوای کړی وي. هغه ماشوم په پلار نه پیسې وویستې، ضرورت و چې پلار وله ورکړي، نو خپل معشوقې ته پیکج وکړو او معشوقې له یې رنګ هم ورکړو چې چک پیکج شوی دی او که نه. او بل خپل ملګري ته نصیحتونه کول چې روژې دي، روژو خاطر وکړه، اختر نه پس به خپل معشوقې سره میلاو شي که نه. چې ملګري ورته وي جنۍ خو راخوشې ده، بیا ورته وایي بیا به خو دواړه ورشو میلاو به شو که نه. نو یقینا ستاسو به ډېر خندلي وي، ډېر زیات ښایسته ویډیوګانې وي د روژو متعلق. دا آخره ویډیوګانې دي وروره، سبا یقینا دی چې اختر به شي. نو داسې ویډیوګانې ستاسو خوښې وي نو زموږ دا چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. ښه د الله په امان.